ورځو کې انسان نفلی صدقات وکړي، د خیر و خیرات شکل، د صدقې شکل، د یو چا سره احسان کول او په یو شکل د مسلمان ضرورت ورپوره کول، او دې وخت کې په ځان کې د سخاوت صفت پیدا کول. ځکه سخي هغه څوک دی چې الله ته ور نږدې، جنت ته ور نږدې، او بخیل چې هر څومره عبادت کوي دا د الله سم لري او د جنت څخه هم لري. نو ځکه دې وخت کې د سخاوت صفت، او سخاوت کې الله تعالی د انسان لږ ډیر ته مجبور نه وي، او سخاوت کې صرف اور صرف انسان ته الله تعالی د خپل استطاعت او د وس مطابق او د خپل حیثیت مطابق او د اخلاص او د جذبې مطابق چې په کوم شکل د سخاوتو کې، خیر او خیراتو کې، صدقاتو کې د مسلمان ضرورت ورپوره کړي. د اختر مبارک ورځې دي او دی انسانانو باندې د مسکنت زمانه ده، او دی انسانانو باندې د تنګۍ زمانه ده. نو دی ورځې په شاوخوا کې کتل، خپل محلو کې کتل، په خپل قریبانو کې کتل، او پر غریبانو باندې فام کول. ځکه د دې ورځې د صدقې چې څومره بدله الله تعالی انسان ته ورکړي، بیا په کال 12 میاشتې کې داسې بدله سړی نشي پیدا کولی. حضرت ابو لبابه رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې الله تعالی پر لوح محفوظ باندې یا الله تعالی د جنت پر دروازه باندې 3 کرښې لیکلي دي، 3 لیکې لیکلي دي. یو لیکې دا لیکلي ده چې الله تعالی دا اوله جمله لیکلې ده، لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي. الله وایي زه یو خدای، محمد زما بنده او زما رسول دی. او دویمه جمله دا لیکلې ده چې امة مذنبة ورب غفور. دا امت ډېر ګناهګار او امت دی، د دې څه ګناهونه کیږي، لیکن د دې په مقابل کې الله تعالی د دوی رب دی، هغه پر دوی ډېر مهربانه دی. او درېمه جمله دستي دا لیکلې ده چې قد وجدنا ما عملنا، چې زموږ د لاسه څه وواتو پر دې مځکه باندې، هغه ټوله موږ له مخ لرال. ځکه د قیامت میدان کې الله تعالی انسانیت ته وایي هذه اعمالکم، داستی عملونه دي چې سمې کړي دي. فمن وجد فيه خیرا فلیحمد الله، چې کم څوک نیک اعمال ډیر ولري هغه دې د الله حمد ادا کړي. ومن وجد فيه غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، چې کم څوک د نیکو اعمالو څخه سوا بل څه کې وویني هغه دې ځان ملامت کړي. نو الله تعالی دا جمله لیکلې ده قد وجدنا ما عملنا، چې سمې کړي دي هغه مخ لرالو. وربحنا ما قدمنا، چې سمې مخته استولې دي په هغې کې مې ګټه ولیدله. الله یو په 10 کله، الله یو په 100 کله، الله تعالی یو په 80 کله، الله تعالی یو په 900 کله. او وخسرنا ما خلفنا، چې کم شی زموږ در شا پراسه پاته سلو هغې کې موږ ډېر نقصانیان یو، نه نه استعمالوي څوک، نه نه حساب کېږي د چا سره. نو وایي چې الله تعالی درېمه خبره دا لیکلې ده چې قد وجدنا ما عملنا وربحنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا، چې سمې کړي وو د هغه سره مخامخ سلو، چې سمې مخته استولي وو په هغه کې مې ډېره ګټه ولیدله، او چې کوم شی در شا راسه پاته سو په هغه کې مې ډېر نقصان ولیده.